هندوستان بیا خپل دوستي ښکاره کړه. افغانستان سره یې غټه مرسته وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني څه ورته ویلي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. هند په سیمه کې یو له هغه هیوادونو څخه دی چې تل له افغانستان سره مرستې کړي او په هر حالت کې د افغانستان تر څنګ درېدلی. په دې کې شک نشته چې هند به هم څه اهداف لري چې له افغانستان سره مرستې کوي، خو دا معمول دی. عموما اوسنۍ اړیکې د ګټو پر بنسټ وي. همدانن پاکستان د افغانستان په خاوره توغندي توغولي او خپله دښمني او رذالت یې ښکاره کړی، خو تازه هند بیا خپله ملګرتیا ښکاره کړې. خبر دا دی چې له افغانستان سره د هند لخوا د کورونا واکسین د مرستې لومړۍ جوپه نن کابل ته ورسېدله. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبرهمنیم جي شنکر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هند تل د خپلو ملګرو تر څنګ ولاړ دی. د کورونا وایرس دغه واکسین د هندوستان لخوا جوړ شوی دی چې نن لومړۍ جوپه افغانستان ته ورسېدله. جمهور رئیس غني د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب پر وخت د هند د حکومت او خلکو د مرستې قدرداني کړې او له هنده یې مننه کړې او د عامې روغتیا وزارت ته یې لارښوونه کړې چې دغه واکسین په لومړي پړاو کې اتلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د افغانستان طبي پرسونل او ټولو هغو اقشارو ته چې له دغه وایرس سره د مبارزې په لومړۍ لیکه کې قرار لري تطبیق کړي. دغه راز د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجروح هم له افغانستان سره د کورونا واکسین مرستې په برخه کې د هند له هېواده مننه کړې او زیاته کړې ده چې یاد واکسین به په ټولو ولایتونو کې په عادلانه ډول تقسیم شي. په دغه جوپه کې چې نن کابل ته راورسېده د کورونا واکسین 500,000 ډوزه شتون لري چې 250,000 کسان به ورباندې واکسین شي. کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د چین د هوبی ایالت په ووهان ښار کې پیدا شو او وروسته نورې نړۍ ته هم پراخ شو. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر دا مهاله په نړۍ کې څه باندې 100 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوي او څه باندې 2 میلیونه کسان ورڅخه مړه شوي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایق بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.